IMF د نړیوالې اقتصادي منظرنامې په اړه جاری کړي خپل تازه ریپورت کې پیشنګوئی کړي چې په موجوده مالی کال کې د پاکستان د اقتصادي پرمختګ شرح 2.5% ته رسیدي شي. ادارې ویلي په کال 2028 کې د پاکستان د اقتصادي ودې کچا تر 15% پورې د رسیدو امکان دی. فرض کر لیں کہ 5% گروتھ موږ دا تسلیم کړو چې را روان 15 کال پس به د پاکستان اقتصاد د 15% شر سره وده وکړي. خو یو خبره یا ساتل پکار دي چې خلکو ته روزګار ورکولو لپاره باید چې اقتصاد د 2 او 10% حساب سره وده وکړي ځکه چې زموږ اقتصادي وده د روزګار پیدا کولو کم توان لري. چاہیے ہوتی تو اگر 5% ہو. د پاکستان د اقتصاد په اړه د IMF د دې تازه اټکلونو مطلب دا دی چې نړیواله مالیاتي اداره د هیواد د اقتصاد زر تر زر د بحاله تمه لري. خو د IMF لخوا د اقتصادي ودې کچا په روان مالی کال کې د دې هیواد د حکومت له لوري د ټاکل شوی 3.15% نه کم ده. نړیواله مالیاتي ادارې د لومړي مالی کال 2023 لپاره په پاکستان کې د ګرانې تخمینه 20% لګولې و. خو دې ته د بیا کتنې پترس کې دا کچې یو کم 10.2% ته جګه کړې ده او واضح کړې ده چې د روان مالی کال په اخره کې د ګرانې کچا تر 18.5% ته ښکته کېدی شي. او هم دا ډول IMF مالی کال 2023 کې د پاکستان دننه د بیروزګارۍ د شرې تر 8.15% پورې د سیوا کېدو اندازه لګولې و. خو اوس په روان مالی کال کې د دې کچې تر 8% پورې د ټیټېدو اټکل کړي. کال 2022 کې د هیواد دننه د بیروزګارۍ کچا 4.2% پاتې شوې و. د اقتصادي چارو کارپوهان وايي د IMF په دې تازه ریپورت کې د پاکستان د ځپلي اقتصاد لپاره د خوشاله هیڅ خبر نشته. موجودہ مالی سال جس کو ہم کہتے ہیں IMF د روان مالی کال لپاره د پاکستان اقتصادي ودې شرح 2.5% پورې د رسیدو اټکل کوي چې ډیره زیاته کمه وده ده. نړیوال بانک دا کچا 1.0% یادوي. دا خای چې په کوم حساب سره د پاکستان آبادی وده کوي هم دومره اقتصاد وده کوي او د دې په مقابل کې ګرانی هم زیاتیږي. دا وده به هیڅ ګټه اون لري. تو یہ میں اس کو سٹیگفلیشن کہتا ہوں. نړیواله مالیاتي اداره IMF په خپل د ریپورت کې د پاکستان په آبادی کې د 2.8% شر سره د اضافي اټکل کوي چې د سیړونکو په وینا د اقتصادي ودې څخه زیاته ده او وايي د دې معنی بداوي چې په هیواد کې به بیروزګاری او غربت سیوا کیږي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.